رونو اطمینان پس کې ده؟ اطمینان د الله پاک جل جلاله ته په رجوع کولو کې ده. اطمینان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو خپلولو کې ده. والله کو د دې نه سوا د بل څه کې اطمینان ولیدو. زموږ پر اکابرینو کې یو عالم اوس هم موجود ده الحمدلله، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، او خطبات لیکلي دي، خطبات فقیر، یو بهترین خطبات دي، ډېر لوی عالم ده. 100 مرتبه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې لیدلی ده. او قسم د کوم ولیدو بعضې ملګرو د موبایلو کې داسې فوټوانې راځي، داسې یو نوراني چهره یې ده، تکه سپینه ږیره، معمر شخصیت ته، او دنیاوي څه تعلیمو. 1 लाख روپۍ میش پې ګټله، ښه انجینیر ده، هر څه لرې کل او هر څه لرې کل. ویده د الله جل شانه د دین کار کومه په تمامه دنیا کې وګرځېدو، او تقریبا دنیا کې به داسې ګوټ نه وي پاتې چې هغه به نه وي لاړ. هغه فرمایي اطمینان څه کې ده رونو؟ د الله جل شانه منلو کې اطمینان ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکو طریقو خپلولو کې اطمینان ده. وایو دل ماله یو ډېر غټ کاروباري سړی و، ما راته وي لوی منیجر د انجینیرو، نو ماله یو منیجر راغو د 2 کپنو مشر و. منیجر خو غټه تنخواه خلي، نن نه 20 کاله مخکې دا خبره کوي ښه، او نن نه 20 کاله مخکې وي 1 लाख روپۍ تنخواه وه. دا لاک خو اوس چاته څه نه ښکاري، 20 کاله مخکې خو یې قدر وکنه. او کور کې افراد څومره دي؟ 5، 3 بچي، یو ښځه یو خاوند. افراد 5 دي، تنخواه د 20 کاله مخکې 1 लाख روپۍ اخلي، او وی ما سره ناسته خبرې کوي په ژړا شو. ما ورته څه چل ده؟ وی هغې وی حضرت گزاره مې نه کېږي. ما وی دا څه وایي؟ 1 लाख روپۍ تنخواه اخلې، نن نه 20 کاله مخکې دا خبره ده، او ستا گزاره نشته؟ وی قسم د اطمینان راته نشته، برکت مې مال کې نشته. رونو دا ولې؟ برکت به کله راځي؟ اطمینان به کله راځي؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله پاک جل جلاله فرمائی اطمینان د الله پاک جل جلاله مبارک ذکر کې ده. یو سړی وایي ما ته اطمینان حاصل شي، ما ته خوشحالي راشي، زه خوشحاله ژوند تیر کم، دا د الله جل شانه یادوي. وہی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گر آباد ہونے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نہ خو دنیا نہ دولت نہ د کور آبادا خوشحالی د څه نه راځي؟ الله جل شانه د یاد کا، الله جل شانه یاد کا، د الله جل شانه احکام خپل کا، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه خپل کا. قسم د لږ مال به وي خوشحاله به وي، لږې پیسې به وي خوشحاله به وي، اطمینان به درته حاصل وي. خدا کله چرونو د کم اعمالو کې لګی دوی نه توبه وباسو. ګورئ الله پاک جل جلاله وعده فرمائی وتوبوا الی اللہ، اے مومنانو توبه وباسئ، الله پاک جل جلاله ته رجوع کئ. ایها المؤمنون، اے مومنانو لعلکم تفلحون، د پاره د دې چې کامیاب شئ. کامیابی څه کې ده رونو؟ نه خو پیسو ګټلو کې ده، نه په دولت ګټلو کې ده، نه په جیداد جوړولو کې ده، د الله پاک جل جلاله ته په رجوع کولو کې کامیابی ده. د موږ ټول کامیابي غواړو کو نه؟ دا شب او روز چې لګی یو او دا منډې او تړلې مو شروع کړي دي، کله یو خوا منډې وایو کله بل خوا منډې وایو. دا د دې دپاره چې د اطمینان والا ژوند تیر کو. رونو کو کم انسان کې د الله جل شانه تابعداري راغه، والله دا کامیاب ده، والله دا کامیاب ده. د سره به مال نه وي، د سره به دولت نه وي، او دا به کامیاب وي. منیجر راته وی په ژړا شو. ما ورته منیجر صاحب ولې تو خو 1 लाख روپۍ تنخواه اخلي؟ وی حضرت په مال کې مې برکت نشته. رونو برکت دا د الله جل شانه په تابعدارۍ کې ده. چې کم سړی د الله جل شانه تابعدار شي،
د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تابعدار شي د هغه په لږ مال کې برکت وي. غزوه خندقو رونو لږ مال کې برکت الله پاک جل جلاله اچوي.